د افغان سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. الله دې وکړي چې روغ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. زیات ملګري په دې اړه باندې پوښتنې کوي چې د سریلانکا نه وروسته د افغانستان لوبې چېرته دي، چا سره به لوبېږي، څه به کوي، څه به نه کوي. پاکستان سره زمونږ راتلونکی سیریز دی او 2023 کال په فبرورۍ کې به ترسره کیږي. ورپسې به استرالیا سره موږ 53 ورځې لوبې لرو او دغه دواړه سیریزونه به د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د کوربتوب لپاره اوس نو ځای په کار دی او هند افغانستان کې د سیاسي تحولاتو له کبله په افغانستان دروازې بندې کړي دي. یو سنګل یوه ویزه هم افغانانو ته په مشکله باندې ورکوي، نو د لوبډلې ورتګ هلته ممکن نه ښکاري. نو دغه وخت کې افغان کرکټ بورډ ته کریډټ ورکول پکار دی. که څه هم دا خبرې د پخوا نه روانې وي د افغانستان او عربي اماراتو ترمنځ هوکړې او د هغوی تګ راتګ پخوا نه و، خو اخر هم دوی بریالي شو تر څو عربي اماراتو سره تړون وکړي. که څه هم دغه تړون کې څه نه څه عربي اماراتو لوبډله او هیواد په ګټه کې دی، ځکه لومړي ځل لپاره به په داسې تړون کېږي چې موږ به عربي اماراتو سره 53 ورځې سیالۍ کوو، بیا به هغوی موږ له میدان راکوي. خو موږ ورته ضرورت لرو، موږ ته ضرورت دی د یو میدان چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربتوب وکړو. د اوس لپاره جسټیفایبل دی چې موږ توجیه کړو دا تړون چې د اوس لپاره ښه تړون کېدی شي، ځکه موږ بل آپشن یا موږ بل اختیار نه لرو. نو دواړو سیریزونو کې به افغان لوبډله کوربه وي د استرالیا او پاکستان. 2013 کال کې چې کومه FTP اعلان شوی و، فیوچر ټورز پروګرام، د هغې له مخکې به افغانستان په فبرورۍ کې 2023 کال کې افغانستان په فبرورۍ کې پاکستان سره سیریز ترسره کوي. دغه سیریز هم تیر کال ترسره کېده. پاکستان کوربتوب موږ ونه کړی شو ځکه سریلانکا ته لوجستیکي مسایلو مصرف ډېر زیات راته. بیا پاکستان وویل چې موږ باید دغې لوبو کوربتوب وکړو، تاسې راشئ په لاهور کې یا په کراچۍ کې یا په پنډۍ کې دغه لوبې وکړئ. خو هغلته افغان کرکټ لوبغاړو، کپتان او کرکټ بورډ سره ونه منله، نو دغه سیریز وروسته شو. استرالیا سره هم موږ تیر کال مارچ کې باید لوبې کړې وې 2020 کال کې، هغه سیالۍ هم د کووډ-19 د وجې نه کال ته وروسته شوې. نو دواړه سیریزونه به کېږي او دواړه سیریزونه به 2023 کال کې کېږي. تاریخونه میاشتې کېدای شي مخکې وروسته شي، خو وروستي معلومات دا دي چې 2023 کال په فبرورۍ کې پاکستان او افغانستان په عربي اماراتو کې لوبېږي، افغانستان به کوربتوب کوي. او 2023 کال مارچ کې به افغانستان د استرالیا سره 53 ورځې لوبې کوي. د دې لوبو کوربتوب هم افغانستان په غاړه لري. خو دا تاریخونه د نیټې بدلیدلی شي او د دواړو کرکټ بورډونو په غوښتنه او په موافقې سره، خو وروستي معلومات همدغه دي. هند سره موږ باید تیر کال لوبې ترسره کړې وې، 53 ورځې لوبې، خو هند د هغې وخت ښایي ځان وباسي راوباسي او ښایي دا هم لامل شي افغانستان ورته دومره اهمیت نه لري، افغانستان لوبې ورته دومره اهمیت نه لري، ځکه هند له وړاندې 2023 کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام ته لاره پیدا کړې ده او الله افغانستان سره هم و، ځکه افغانستان هم لا هم 10 سالې پاتې دي، خو افغانستان 2023 کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. نو که دغه سیالۍ نه کېږي افغانستان ته پوره 30 امتیازونه ورکول کېږي. که هند سره سیالۍ کېږي نو غټه خبره، ځکه افغانستان او هند به د لومړي ځل لپاره په یوه دوړکیزه 53 ورځې لوبو سیریز کې سره مخامخ کېږي، چې دا د افغانستان کرکټ لپاره، مارکیټ لپاره، بازار موندنې لپاره، مالي اړخه ډېر زیاته غټه خبره ده چې افغانستان له هند سره د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د 50 ورځې لوبو سیریز ترسره کوي. خو حتما به 2023 کال کې کېږي او یا به هم د دغه لوبو ټول امتیازونه افغانستان ته ورکول کېږي. نو د پاکستان، سریلانکا، استرالیا او هند سره موږ 2023 کال کې سیریزونه لرو او دا یو فل پیکډ کال دی د افغانستان لپاره، ځکه په دغه کال کې به 2023 کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم ترسره کېږي، چې دا هم یو غټ خبر دی د افغانستان لپاره چې افغانستان بیګا وکولی شول سریلانکا سره د مساوي لوبې وروسته چې لوبه بې پایلې پای ته ورسېده، خو 15 امتیازونه افغانستان ته ورکړل شو. 115 امتیازونو سره افغانستان نیغ په نیغه 2023 کال 50 ورځې کرکټ نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. نو زمونږ راتلونکي 3 سیریزونه دي. پاکستان سره به په فبرورۍ کې لوبېږو، استرالیا سره به 53 ورځې لوبو کې په
مارچ کې لوبیږو د دواړو تاریخونه مخکې وروسته کېدلی شي او په دې اړه به تاسو ته وروسته معلومات درکو او هند سره هم زموږ سیریز دی که وشي نو تاریخ به هم معلوم شي که ونه شي 10 امتیازونه به افغانستان ته ورکول کېږي نو وروستي معلومات د دغه درې واړو سیریزونو په اړه باندې همدومره وو تر بیا هم په لوی الله سپارم د الله په امان